هرات ولایت کې دینی عالمان او خلک د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک ته خوشبینه دي او وایي چې د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې افغانستان ته د سولې د راتلو لامل وګرځي. دا کسان سوله د افغانانو هیله بولي او زیاتوي چې د ارمان پوره کېدو لپاره باید ډیر ژر بین الافغاني خبرې هم پیل شي. هرات میشته وګړي سوله د افغانستان پرمختګ او بیا رغونې لپاره مهمه شرط بولي او د وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې خپل پر کړو ژمنو صادق پاتې سي. نور حال په راپور کې. وروسته تر 2 کلونو مذاکرو او لوړو ژورو تېره ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو تحریک د مرستیال ملا عبدالغني برادر ترمنځ لاسلیک شو. دا هوکړه لیک چې ډیری افغانان یې د افغانستان د جګړې او ناورین پای موندلو لپاره اساسي ګام بولي ورڅخه ملاتړ اعلان کړی دی. هرات میشته وګړي وایي د دا هوکړه لیک تر لاسلیک کېدو وروسته د هیواد راتلونکي ته ډیر هیلهمند شوي او باید تلپاتې سولې راتلو لپاره بین الافغانی هوکړه هم لاسته راسي. دولت و طالبان باید خودی همدستی کنن چون یک کشور از ایناه. اگه آمریکا درسته که تفاهمنامه خودی از او امضا کردن ولی اینا بین خود باید بسازن. وقتی که اینا بسازن امنیت هم انشالله هسته و امنیت هم میشه و صلح هم امضا شد بیتره. ما بسیار خوشحال هستیم به آن شرطی که خداوند رهبران ما توفیق بده که با هم یک اتفاق و عدد و همبستگی داشته باشم که مسلمان ها از این جنجال از این مشکلات خلاص شن. خداوند یک اتفاق بده یک امنیت بیاره که مسلمان ها از این بیشتر شهید نشن تلف نشن. دا کسان سوله د افغانستان پرمختګ او بیارغونې لپاره مهمه بولي او د افغان سیاستوالو غواړي چې د بې اتفاقیو څخه لاس واخلي او په یو موټی توګه د سولې راوستلو لپاره کار وکړي. توقع ما دولت این درخواست ما دولت اینه که همین پروسه بین الافغانی هم امضا بشه که انشالله که کشور رو به آرامی و پیشرفت بهتر بشه. یک راه کوچک باز شده، زمان راه بزرگ باز میشه که توافق در مابین طالبان و خود دولت افغانستان ایجاد شه. ما حال خوش هستیم و زمان خوشتر میشیم که توافق در مابین افغانها و طالبان امضا شه.